أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد د سورة البقرة بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. سورت په څلورو حصو کې تقسیم دی. اوله حصہ آیت نمبر اول نا تر آیت نمبر سلم پوری. په اوله حصہ کې اوله مسئله بیانوي اثبات التوحید. دویمه حصہ یوسل یونا یوسل شپږ اویایم پوری. په دویمه حصہ کې دویمه مسئله بیانوي اثبات الرسالت. دریمه حصہ یوسل و اویانا 253 پوری. په دریمه حصہ کې بیان کی د جهاد فی سبیل الله. اشاره دی ته کوي چې دا توحید او رسالت د دوه مسلو د پاره و تاسو جهاد کوئ. بیا څلورمه حصہ 254 نام تر اخره پوری. په څلورمه حصہ کې څلورمه مسئله بیانوي انفاق فی سبیل الله تعالی. اشاره دی ته کوي چې دا جهاد بغیر د انفاق نه کیږي. دې د پاره به تاسو انفاق کوئ، مال لګوئ، نو له جهاد کیږي. بیا اوله حصہ چې 100 آیات دي دا مزید تقسیم شوی دی په دریو ابوابو. باب اول آیت نمبر اول نا تر شلم پوری. په اول باب کې بیان د فرق ثلاثه کوي د غدریو ډلو. کم چې فاتحه کې ذکر شوی وو اجمالاً دلته مفصل بیانوي. باب دوم آیت 20 نا یو کم سلویخ پوری 9 پوری. په دویم باب کې هغه اصل مسله په دې باب کې بیانوي اثبات التوحید په عنوان د اعبدو، خو په خطاب عام سره یا ایها الناس اعبدوا ربکم. بیا دریم باب د آیت 40 تر آیت نمبر 96 پوری. په دریم باب کې همدغه اصل مسئله بیانوي اثبات التوحید په عنوان د اعبدو، خو په خطاب خاص سره. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دلته خاص کوي که نور څوک عبادت نه کوي د خپل رب، تاسو خو اوکئ، تاسو خو ځان ته د پیغمبرانو اولاد وای. اول باب چې 60 آیتونه دي په دې کې د هغه دریو ډلو بیان کوي کوم چې سورة الفاتحه کې ذکر شوي وو، خو هلته اجمالاً ذکر وو، مختصر ذکر کړو په داسې الفاظو انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اوس دلته د ماغه دریو ډلو مفصل بیان کوي. د کډومبني 15 آیاتو کې د هغه انعمت علیهم چې کوم ته منعم علیهم وي د هغوی بیان کوي. هغوی لا اوصاف 5 بیانوي، 15 صفات، او ورسره حکم دنیاوی او حکم اخروی. لکه د دې 15 آیاتو خلاصه ړومبنی آیت الف لام میم دا حروف مقطعات دي، دیتا حروف متشابهات وي. دا د پاره د اعجاز القرآن راځي. په دې سره دا ثابتوي چې علم کلی فقط د الله سبحانه وتعالی دی او د مخلوقات علم ناقص دی. او په دې سره یو قسمه تحدي ورکوي خلکو له که څوک وایي چې دا د الله کلام نه دی نو را دي شي د دې معنی دی وکړي. نو که څوک معنی نشي کولی نو تسلیموي به چې دا د الله کتاب دی. نو بیا ورپسې آیت کې ترغیب ورکوي الی القرآن په ذکر د اوصاف ثلاثه د قرآن. الکتاب ړومبنی صفت، لا ریب دویم صفت، هدن دریم صفت. او دا درې صفات د قرآن ذکر کوي چې مخکې څومره نور اوصاف د قرآن راځي نو هغه به دې کې شامل وي.
ځکه دا صفات اصل دي. بیا آیت نمبر 3 او 4 کی داغه منعم علیهم داغي اوصاف 5 بیانی 15 صفات. اول صفت یؤمنون بالغیب، د دې په غیب باندې ایمان وي. دویم صفت یقیمون الصلاة، دی به منځ کوي یعنی عبادات بدنی به کوي. دریم صفت مما رزقناهم ينفقون، کوم مال چې الله وی مونږ ورکړی دا غینه به خرچم کوي یعنی عبادت مالی بم کوي. دا درې صفات ذکر کوي. لومبنۍ صفت د ایمان سره تعلق لري یعنی ایمان و د دې درست وي. دویم صفت د عبادات بدنیو سره تعلق لري چې څومره عبادات بدنی دي نو دی باغه کوي. دریم صفت د عبادات مالیه سره تعلق لري چې څومره مالی عبادات دي نو دی باغه عبادتونه کوي. گویا کې دا درې اوصاف د مؤمنانو دا هم اصل شو. بقایا اوس چې څومره نور اوصاف مخکې راشي نو دی ته به شامل وي. بیا د دې څلورم صفت ورپسې آیت کې ذکر کوي یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، د دې په کتب سماویو باندې په ټولو باندې وی ایمان وي. په قرآن باندې مفصل ایمان او په نورو کتبو باندې تورات، انجیل، زبور او سل صحائف پاغیبه اجمالا ایمان وي. او بیا پنځم صفت ورله ذکر کوي وبالآخرة هم یوقنون، د دوی با په آخرت باندې هم یقین وي. او بیا دوی له حکم ذکر کوي د دنیا چې چا کې دا 15 صفات راغی نو اولئک علی هدی من ربهم، دی د خپل رب د جانب نه په سمه لار دي. او بیا حکم د آخرت چې دغه 15 اوصاف والا هم المفلحون، دی بسوي دی به کامیاب وي. بیا آیت نمبر 6 کې د دویمې ډلې بیان کوي. هغې له 2 خباثات راوړي، حکم د دنیا او حکم د آخرت. ړومبی خباثت چې انکار کوي دوی بنا بر عناد، دوی ضدیان دي، دوی عنادیان دي، ځکه دوی انکار کوي د قرآن نه، د توحید نه، د پیغمبر نه. دویم خباثت هم دی حق پټون کی دي، حق پټي، دا د دې بل خباثت. چونکه دی انکارو کو د حق نه او حق پټ کو د نورو نه، نو د دې لپاره حکم د دنیا ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. اسباب د فهم الله سبحانه وتعالى د دین السلب کو، او حکم د آخرت دوی لبا عذاب عظیم وی، لوی عذاب بدی خلق لوی. بیا آیت نمبر 8 تر آیت نمبر 14 پوری پدې کې دا غدرې مډلې بیان کې د دوالینو. دوالین مراد د دینه منافقان دي. دی د پاره لس خباثات ذکر کړي، ورسره حکم دنیاوی او حکم اخروی بیانوي. هغه لسو خباثتونو کې اول خباثت د دې منافقانو په آیت نمبر 8 کې چې د دوی قول او فعل کې به تضاد وي، دوی به په خولې یو څه وایي او کوي به بل څه. دویم خباثت آیت نمبر 9 کې چې دوی خداع کوي، تګي کوي، دوکه کوي، هر چا سره دوکه باز دي. دریم خباثت 10 نمبر آیت کې د دوی په قلوب کې، د دوی په زړونو کې امراض دي. د سشي امراض دي؟ د بغض، د حسد، کینه د مؤمنانو سره. بیا ورپسې څلورم خباثت آیت نمبر 10 کې دوی دروغجن دي، نهایت دروغ وي. پنځم خباثت 11 کې فساد ته دوی اصلاح وي. شپږم خباثت 12 کې دوی په خپل فسادیان دي، فساد هم کوي. وم خباثت 13 کې دوی مؤمنانو ته احمقان وي، مؤمنانو ته بیوقوفان وي، سفها ورته وي. او بیا ورپسې 8م خباثت
آیت نمبر 14 کې چې دوی خپل احمقان دي، خپل بیوقوفان دي، خپل سفها دي. او بیا ورپسې 9 خباست آیت 14 کې دوی مؤمنانو پورې استهزاء کوي، ټوکې کوي. او 10 خباست 15 کې دوی حیران او پریشان دي حق او باطل کې همیشه. او بیا حکم د دنیا ورله ذکر کوي 14 آیت کې وما کانوا مهتدین، چرې بم دی هدایت نومي. او حکم اخروی، حکم د آخرت آیت 10 کې دوی له ذکر کوي ولهم عذاب علیم، او دی د پاره به عذاب وي دردناک. چې کله د دې ډلې بیان وکي نو بیا 13 آیت کې یو مثال ذکر کوي د اور مثال ذکر کوي د پاره د مغضوب علیهم، د پاره د دویمې ډلې چې د چا بیان 9 آیت کې دی، د هغې وضاحت پې کوي. او بیا ورپسې 19 او 20 کې د اوبو مثال بیانوي. د اوبو مثال دا د پاره د وضاحت د درېمې ډلې د ضالینو چې د چا بیان 8 آیت پورې قرآن کریم کوي، نو هغې وضاحت د پاره د اوبو مثال بیانوي. او په دې باندې دا باب اول پای تکمیل ته ورسیږي.